زره ولاړ ته پر دې موضوع یو پر کتاب ولیکي د الله په فضل سره د یوې پنځشنبې په ورځ می شروع کړي د بلې پنځشنبې ته می خلاص کړي د طالبانو مولایانو کتلې دي پر ټلیفونانو باندې ستا ان شاء الله اوس چاپېږم سهام کرامات الاولیاء على خرطوم المسترق الصاحب الهوا ډېر مولایان به زونه د کتاب په نامه نه پوهېږي د اولیاو غشي د هغه صاحب الهوا غله پر دا پرده باندې مې ور برابر کړ معنا د کتاب دا پوره کتاب پر دې موضوع ولیکي چې د کرامت باندې مړ ژوند کېدلی شي د دنیا علما اتفاق پر دې مسله لري چې په کرامت مړ ژوند کېدلی شي ولې ملایانو ته متحیر دي ولې عوام خلک په شک کې دي چې دا څنګه کېږي خو ملایان مطالعه نه کوي کتاب نه ګوري شیخان مو کتاب نه ګوري طالبان خو نه ګوري بس چار څو واصل پر ټلیفون باندې بلاسي مقصد دا دی چې یو چا حق او باطل چې معلومه یې موري صاحب ته کتاب ګوري چې کتاب نه وګوري دا چا حق او باطل نه معلومه او نن مولایان ما د کتاب څخه غافل مشکل دا شی جوړ کړی دي نن چې فتنه جوړه ده د اشي څخه جوړه هغه سم مبارک وسرته ویل پر لارې ته زی مجلس ول پیری په تګي کیږي خلک وایي مولای په تګي نه کیږي هغه مولای صاحب ته ویل نه هغه سم متوسم ناسو تاسو د وطن یو مجاهد مولای صاحب والملائي خلق فخوانيان خلق بويله ورسر پټ کا وسو ته از پیری مو بس خلق دی منی خو ملائي خو خبر درته غواړي ملایان خو علم خو ظاهر شي دي علمان باشد کې در میدان باشد بیان ملائي په ټګي نه کیږي زه وس خلق ته وایم مو ملائي په ټګي کیږي دی وی ودی و مو څوک نشته چې تا خبري راو باسي چې دا شو ویل دا غلط ویل هر سړی چې کتاب خلک نه ګوري بس چا څه ویل وي څه ویل چې پر کې قسم دی دا چې خلک کتابو ته حواله ورکي زموږ په وجود کې ورکړي دي چې په کتاب کې والله یې کنه منل است خلک حواله ورکي نو بس طالبان هم سر شوري مولایان هم شوري بس یې دا په کتاب کې دا به په کتاب کې راغلي خپل کې شي جميع ما يقول الشيخ فهو صحيح بس چې شیخ هر څه ویل هغه څه دی یا دا څه نه زه اوس مې بل مولایانو ته ویل مال زمر د فقه شریف د مولایانو سره د علماء ناس د مذهب د مولایانو سره رد المحتار زمر د مذهب کتاب داسې دی لکه خپل چې امام صاحب مبارک موجود هر مولا زمر د فقه شریف د مذهب مولایان چې دي چې لږ د فقه مطالعه کوي رد المحتار ګوري ټول مولایان دي پیژ او د شیخانو د مذهب سره فیض الباری چې یو شیخ بخاری وایي فیض الباری ور سره داس د خپل چې امام بخاری ته ور سره ناس هر شیخ سره فیض الباری پر سره دا دوه کتابونه زموږ مولایان او شیخان ټول مولایان او شیخان لري دا عرب او عجم ته رسیدلي کتابونه دي ټول عرب او عجم کار دي خداوس کې پر یو مسله اختلاف راغلی دلته ما یو خبره کړې او پر هغه جنجال لري چې آیا مړی د ولی په کرامت ژوندۍ کېدی شي کنه هغه مولایان مې لیدل چې در لفتاوی کوله مفتیان و خلکو ته سبقان ویله خو رد المحتار ورته پروت په مسله نو خبر ولیا مړی په کرامت نشي ژوندۍ کېدلی او دغه رد المحتار لیکلی دی د رد المحتار چې امر تاسو وایي دوه زیاده مسله لیکلی دی مړی په کرامت ژوندۍ کېدی شي فیض الباری ورته پروت شیخان او مړی په کرامت نشي ژوندۍ کېدلی شان ورشاه کشمیری رحمه الله لیکلی دی چې حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر ته هم مړی کرامتن ژوندۍ کړی امام جامی رحمه الله مړی ژوندۍ کړی شاه صاحب وایي زه په دې بسره کې شکمن وم چې دا به کېدی شي کنه ورسته راته معلومه شوه چې و دا په کرامت باندې مړی ژوندۍ کېدلی و شیخان او مولایان په مسلو کې متحیر یو دی خو راغورځي بل بل خو وای مړی په کرامت نشي ژوندۍ کېدلی د الله د قدرت چې منکر څه دی دا خبره کوي د رب په قدرت چې د تور خاور ستاره ژوندۍ کی په حشرګاه کې هغه رب پر دې قادر دی چې د مړی په تر ژوندۍ کی د عیسی علی السلام معجزه ده د اولیاء او کرامت دی په کرامت باندې اولیاء مړی ژوندۍ کولای شي د الله تعالی بلا کې په قدرت باندې غیر د هغه معجزې څخه چې قران دی د یو نبی پر خاص دی نور هر معجزه د نبی چې هغه په کرامت د ولی کې رہی زره ولارتم پر دې موضوع یو پر کتاب ولیکي د الله په فضل سره د یوې پنځشنبې په ورځ می شروع کړي د بلې پنځشنبې ته خلاص کړي د طالبانو مولایانو کتلې دي پر ټلیفونانو باندې ستا ان شاء الله اوس چاپېږم سهام کرامات الاولیاء على خرطوم المسترق الصاحب الهوا ډېر مولایان به زونه د کتاب په نامه نه پوهېږي د اولیاء غشي د هغه صاحب الهوا غله پر دا پرده باندې ور برابر کړ معنا د کتاب دا پر کتاب پر دې موضوع ولیکي چې د کرامت باندې مړ ژوند کېدلی شي د دنیا علما اتفاق پر دې مسله لري چې په کرامت مړ ژوند کېدلی شي ولې مولایان ته متحیر دي ولې عوام خلک په شک کې دي چې دا څنګه کیږي خو مولایان مطالعه نه کوي کتاب نه ګوري شیخان مو کتاب نه ګوري طالبان خو نه ګوري بس چار څو واصل پر ټلیفون باندې بلاسي نو مقصد مې دا دی د کتابو سره تعلق جوړ کی طالبانو ته وایم سبقان او مدرسې په حالت هغه سم مبارک ته مې بل ورته ویل په دې وطن کې